ستړي مشئ، بیا هم په خیر راغلی د الماني ژبې زده کړې ته. شپږم لوست دی د ژبدود یا لوست کې راځو مونږه د دو او د زی توپیر ته. وبخئ، زی کله استعمالیږي یا کارول کیږي او دو کله کارول کیږي. زی زی او دو. زی تاسو او دو ته. زی په هغه وخت کې کارول کیږي چې تاسو د چا سره رسمي خبرې لرئ یا هم ډیر احترامانه خبرې کوئ ورسره. په دې حالت کې مونږه د زی نه کار اخلو، یعنی هغه کسان چې مونږه نه پیژنو، نه یې ورسره اشنا کیږو، هغې ته زی کارو. یا هم مونږه چېرته په رسمي کار کې استو، هلته زی استعمالو یا کاروي. چې چېرته مونږه غواړو ډېر مؤدب اوسو، نو په هغې حالت کې مونږه زی کارو. لکه راځو وایو وی heißen Sie. Wie heißen Sie? ستاسو نوم چی شی دی؟ ستاسو نوم چی شی دی؟ دو ته. Wie heißt du? Wie heißt du? ستا نوم چی شی دی؟ ستا نوم چی شی دی؟ دو په هغه وخت کې کارول کیږي چې زمونږه دوست وي، انډیوال مو وي، یا هم زمونږه نږدې خپلوان وي، یا هغه ځوانان چې 14 کلنۍ نه ټیټ وي یا په 14 کلنۍ کې وي، هغوی ته مونږه دو کارو. کله چې مونږه هغوی سره په خبرو راځو یا خبرې ورسره کوو، نو هغې ته مونږه دو کارو. ښې چارې، تر بیا د خدای په امان.